د ننګرهار په چمتلۍ ښارګوټي کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې له حرفوي زده کړو څخه د 400 میرمنو د فراغت مراسم. په دغه مراسمو کې د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وویل دغه میرمنو ته د خوراک نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کار او ټولنیزو چارو ریاست او آینده د رخشان مرستندوی ادارې په همغږۍ د 6 میاشتو په موده کې د خیاطۍ او خامکدوزي په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د نوموړي په خبره فارغ شوو میرمنو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ هره میاشت 2000 او 200 افغانۍ هم ورکول کېدې. 400 خویندې هغه خویندې چې هغوی د خپل د کورونو سرپرستي لري او هغوی په شاقه کارونو کې بوخت وي. هغوی ته دلته د مختلفو حرفو زمینه سازي شوې وه چې د کې مختلفې حرفې وجود لري چې په دې کې خیاطۍ بخش دی، سلمدوزي ده او ګلدوزي ده چې تقریبا د 6 میاشتې دوام وکړي. دا د WP د مالی مرستې باندې او د بیفیانو او یا آینده د رخشان د هغوی په تخنیکي همکارۍ باندې دغه پروسه تکمیل شو الحمدلله چې نن په عمل کې هغوی ته خپل هغه کټ هم ورکولی شو او فارغ شوي. له حرفوي زده کړو فارغې شوې میرمنې د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي چې دوی ته په کور دننه د کار د پیدا کولو زمینه برابره کړې ده. مننه ورنه کوو چې موږ داسې پروژه پر لاره واچوله، 6 میاشتنۍ زده کړې راکړې، حرفوي زده کړې، حیاتي هم خوشحاله یو، موږ سره هم پیسې مرسته هم وکړله او هیله لرو چې آینده کې همداسې پروژې پر لاره واچي. موږ دلته 6 میاشتې زده کړې وکړې د حیاتۍ په باره کې، د جابدوزي د مثال کالي ګنډل دې کې موږ ډېرې زیاتې زده کړې وکړلې. اوس موږ کولی شو چې نورو خویندو سره کومک وکړو، نورو خویندو ته هم زده کړه ورکړو. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې 2040 کسان په بېلابېلو حرفوي زده کړو بوخت دي چې له دې جملې څخه یې شاوخوا 1100 میرمنې دي.